پر ایران مو برید کاوه خو لس دقیقې مخکې مې پلان بدل کړ. سلام و مینه ګرانو دوستانو، وخت مو په خیر. د مطلب د شریکېدو مخکې زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرامپ ویلي چې تېره شپه مو پر ایران برید کاوه، خو له برید کولو نه لس دقیقې مخکې مو پلان بدل کړ. ټرامپ ویلي چې تېره شپه مو پلان درلود ترڅو د ایران 3 نقطې تر هدف لاندې ونیسو، خو په خبره یې د څه ملاحظاتو له کبله مو برید ونه کړ. ټرامپ وایي د دې برید له امله به 150 کسان وژل شوي وای. د ټرامپ په خبره چې له برید نه مخکې راته وویل شول چې د برید له کبله به دروند ځاني زیان واوړي، نو همدا وجه وه چې برید مې ونه کړ. ټرامپ د ایران د اټومي وسلو په اړه وویل چې هیڅکله به هم رانه د اټومي ځواک خاوند نشي. د ایران او امریکا تاوتریخوالي وروسته له هغه ډیر زیات شو چې ایران د امریکا د یوې څارګرې الوتکې د ویشتلو ادعا وکړه. ایران وایي چې امریکایي الوتکې د دوی په حریم تېرې کړې وو، ځکه په نښه شوه، خو امریکا وویل د دوی الوتکه د ایران خاورې ته نه ده دننه شوې، بلکې په نړیوالو اوبو کې ولیدلې ده. مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکته. د لا نورو ښکلو معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله پامان.